لکه دا څنګه چې شیطان ځان له ملګري ګوري لکه دا څنګه چې شیطان ځان له ملګري ګوري ملګرو داسې مې جانان ځان له ملګري ګوري وجنې مې نه مې پرېږدي کلکه اراده یې کړې وجنې مې نه مې پرېږدي کلکه اراده یې کړې پخپله نشي اجرتیان ځان له ملګري ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. هیله لرم چې په صحت به کامل او روغ جوړ یئ. د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې د یوې نوې ملغلرې سره زه یم ستاسو ورور حمیدالرحمن همدرد. مینوالو، نن در سره د یوې داسې ملغلرې پیژنګلو کول غواړم څوک چې د څه تعارف محتاج نه دی. د پښتو فلم انډسټرۍ لخوا یې په فلمونو کې 3 کلامونه چې پکې مشهور کلام اشنا زلمی شو زما هم ریکارډ شوي دي. د ښاغلي محمد اقبال مجبور صاحب نه به کلامونه اورو. مجبور صاحب د وخت راکولو مو یوه نړۍ مننه. په خپل پروګرام ملغلرې کې درته هرکلی کوم. ډېره مننه همدرد صاحب او ډېره شکریه چې تاسو موږ له دومره وخت راکړو. نو زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم. مجبور صاحب، کوم یو کلام به زموږ د مشال ټي وي د مینوالو سره شریکول غواړئ؟ زه به یو ستاسو سره یو کلام شریک کړم او هیله لرم چې زموږ د مینوالو به ډېر زیات خوښ شي. مننه، ارشاد. وی په مزه مزه زمانه ځان راکاږي په مزه مزه زمانه ځان راکاږي خو پوهیږي نه د ځانه ځان راکاږي. ډېره په خندا په خوشحالو باندې مې وژني په خندا په خوشحالو باندې مې وژني او قتلګاه ته مې په جي قربان راکاږي. ډېر زبردست. زه کوشش د بچ کېدو کومه چې بچ شمه زه کوشش د بچ کېدو کومه چې بچ شمه جهنم ته مې اصلي شیطان راکاږي. او چې موندلی یوازې ګوره زه یم چې یو موندلی یوازې ګوره زه یم که دې لارې ته دا ټول جهان راکاږي. او نور باور به زه د چا په دوستۍ وکم نور باور به زه د چا په دوستۍ وکم ما خو کندې ته دا خپل خپلوان راکاږي. او خدایه داسې خلک ورک که د دنیا نه اخر دی د دې نه د مخکینی شعر تاسو بیا ووایئ. ښه جي. نور باور به زه د چا په دوستۍ وکم نور باور به زه د چا په دوستۍ وکم ما خو کندې ته د خپل خپلوان راکاږي. او خدایه داسې خلک ورک که د دنیا نه همدرد صاحبو خدایه داسې خلک ورک که د دنیا نه او چې مجبور غوندې مجبور انسان راکاږي. ډېر خوندور کلام مجبور صاحب. هیله لرم چې زموږ مینوالو به ترې ډېر زیات خوندونه اخیستي. غواړم چې زموږ د مینوالو سره یو بل کلام هم شریک کړئ. مننه به وي. زه مسافر ورونو ته کتونکو ته مینوالو ته یو ډالۍ ورکومه. وی مسافري کوه خو جاړې به نه مسافري کوه خو جاړې به نه ښه مزدوري کوه خو جاړې به نه او مخ دې را دې خوا که چې ښکل دې کمه مخ دې را دې خوا که چې ښکل دې کمه او پټ پټ زویرې کوه خو جاړې به نه او پردي وطن او په پردي اختیار کې پردي وطن او په پردي اختیار کې ډېره خواري کوه خو جاړې به نه پردي وطن او په پردي اختیار کې ډېره خواري کوه خو جاړې به نه وخت په خندا په خوشحالو تېروه وخت په خندا په خوشحالو تېروه خوی د زمري کوه خو جاړې به نه او بچیه هره ستړې ستونزه چې وي بچیه هره ستړې ستونزه چې وي ایمانداري کوه خو جاړې به نه او نن سبا څوک دیاړیانې نه ورکوي نن سبا څوک دیاړیانې نه ورکوي ګرانه زاري کوه خو جاړې به نه او نه کوي تره څوک په چا مجبوره نه کوي تره څوک په چا مجبوره او ته شاعري کوه خو جاړې به نه نه کوي تره څوک په چا مجبوره نه کوي تره څوک په چا مجبوره ته شاعري کوه خو جاړې به نه. قدرمنو، دا و مجبور محمد اقبال صاحب، څوک چې د سوات مټې بیدري کلي اوسېدونکی دی، چې تاسو ترې خوندور کلامونه واورېدل. هیله لرم چې ډېر زیات خوندونه به مو ترې اخیستي وي. همدې سره زموږ دا خپرونه سرته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمیدالرحمن همدرد او مجبور محمد اقبال صاحب ته اجازه ورکوئ. په لوی الله مو سپارم. د خدای پامان.